یونیسف د دولتي ښوونځیو د ښوونکو د 2 میاشتو معاشونه ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان د ټولو ښوونکو د 2 میاشتو معاشونه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یک شنبه د کپ پر لومړی په یوه بیانیه کې ویلي چې د دولتي ښوونځیو د ښوونکو د جنورۍ او فبرورۍ میاشتې معاشونه ورکوي. د یونیسف د اعلان له مخې دا بیړنی ملاتړ د میلیونونو ماشومانو سره د ښوونیزو خدماتو ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي او د دغو مرستو موخه افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړې په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. د دې پروګرام له مخې چې بودیجه د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کیږي، هر ښځې او نارینه ښوونکي ته میاشتې د $100 معادل پیسې ورکول کیږي. ټاکل شوي په دې پروګرام کې په ټول افغانستان کې 194,000 ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي. د ښوونځیو، انسټیټیوټونو او ښوونکو د روزنې بنسټونو ښوونکي په دغه پروګرام کې شامل دي. د ویلو دا چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې د افغان ښوونکو د ملاتړ لپاره $250 میلیونه اضافي پیسو ته اړتیا ده.